د نن ورځې مهم خبر امیر خان متقي او کاظم قومي پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په کابل کې د ایران سفیر او د افغانستان لپاره دغه هیواد د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د کتنې خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ټرانزیټ او په سیمه کې د وروستیو سیاسیو تحولاتو په باب خبرې وشوې. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر ودې او هغه د ټولې سیمې په کټه وبلل شوې. همدارنګه ویل شوي چې ښاغلي متقي افغانستان ته له ایران د واردېدونکې برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ځینو ستونزو او د ایران سیستان ته د هلمند سیند د اوبو د رسېدو په اړه هم خبرې کړي. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کومو ستونزو خبرې شوي څه نه دي ویل شوي، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران او امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او له هغه هیواده له په زوره ایستلو نه نیولي د زده کړو او کار په شمول ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. د ایران سیستان ته د هلمند سیند د اوبو د رسېدو په اړه چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د اوبو د ټاکلي حق پر غوښتنې ټینګار کړی څه نه دي ویل شوي. د ایران سفارت یا نورو ایراني چارواکو تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.